سلامونه دوستانو، اوس تازه په نیمه بجې شاوخوا د پاکستان او افغانستان په مختلفو ښارونو کې یو ور بیا زلزلې رامنځته شولې، خو د تلفاتو په اړه باندې تر اوسه پورې څه معلومات نشته. الله پاک دې خیر وکړي، خدای دې وکړي چې یو ځای هم تاوان نه وي رسولی، خو ټول افغانان ټول مسلمانان به دعاوې کوو چې الله پاک دې خیر وکړي. اوس تازه ماښام جزیات دا دي، خو تر اوسه پورې څه تازه نور معلومات نه دي راغلي چې تاسو سره شیر کړو. که څه هم نور معلومات راشي نو تاسو سره به شیر کړو. راځئ بادشاه کمال صاحب د یو څو خبرې واورو. افغانان ورونو دعا کوي چې بیا په افغانستان او په ننګرهار په جلال آباد ښار کې یو شدیده زلزله همدغه نیم ساعت 20 منټه مخکې وشوه، او دا دومره شدیده زلزله وه چې د جلال آباد مارکیټونه، کورونه، بلډینګونه، ټول جلال آباد ښار یې وخوځو او خلک ټول سړکونو ته راوتي د ورختایۍ په حالاتو کې دي. الله دې رحم وکړي په موږ باندې او په افغانستان باندې، زموږ په مسلمانانو ورونو باندې چې دا څه حال دی. نه پوهېږم چې د الله نه به بس د الله نه به سوال کوو چې خدایه ته ورحمېږه، خدایه زموږ په دغه مظلوم ملت باندې چې موږ خو بې ګناه یو یا رب العالمین. ځکه 45 کاله دغلته په دې افغانستان کې جنګونه تېر شوي، هر رقم بمونه استعمال شوي، زموږ وینې توی شوي دي، ماشومان هم شهیدان شوي دي، جوماتونه هم شهیدان شوي، وطن هم در په در شوی. یا رب العالمین ته غیبي رحم په دې افغانستان وکړي، خدای د دې مصیبتونو نه وساتي. ماښام مازدیګر په کونړ کې بیا هم زلزله شوې، یعنې دا اوس په ننګرهار کې وشوه، او ماښام چې دی هلته په کونړ کې هم زلزله بیا وشوه. همدا دا ځمکه ده چې وایي داسې خوځېږي. نو بس الله ته به په سجده پرېوځو، د الله نه به خیر غواړو. موږ سره خو هېڅ کومه بله دغه نشته دی چې موږ امکانات دي چې یاره د دې څوک مخه ونیسي. دا زلزلې خو راځي په نورو ملکونو کې، خو اوس افغانستان او مشرقي ولایتونه یې نیولي دي. نو به د الله نه به خیر غواړو. تر اوسه پورې د مرګ جوړ هېڅ معلومات نشته دی، خو جلال آباد ښار یې ډېر خوځولی او ډېره شدیده زلزله وه. خلک د ورختۍ په حالت کې دي. دعا کوئ چې الله خیر پېښ کړي زموږ ګران